یو شمېر افغان ځوانان چې اروپا ته د تګ هوډ لري وایي پوهیږي چې اروپا یې نه مني خو له تګ پرته بل انتخاب نه لري. دغه ځوانان وایي په افغانستان کې د ناامنۍ ترڅنګ بیکارۍ پوزې ته رسولي او له مجبوریته د اروپا پر لور روانیږي. افغان ځوان مشتبه کاظمي مو د کابل ښار د کمپنۍ په سیمه کې پیدا کړ چیرته چې اکثره افغانان له همدغه ځایه نیمروز او بیا له هغه ځایه په قاچاقي توګه ایران او بیا اروپا ته ځي. کاظمي ته مو د غیر قانوني تګ د کړاوونو او سختیو په اړه وویل خو مسکی شو او دا یې وویل چې پوهنتون یې خلاص کړی او دلته بیکاره دی نو څه وکړي. میخوایم که طرف خارج برم، آمدیم اینجا طرف آلمان، خاطر کاربار نیست اینجا دیگه، چی کنم کار نیست، بیکار هستیم. خود ما پوهنتون دانشگاه خلاص کردیم دیگه بیکار هستیم، ما میخوایم برم دیگه از اینجا. بل ځوان چې محمد حسین نومیږي د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه راغلی وایي په هر قیمت چې وي له افغانستان څخه وځي. دی وایي په قاچاقي توګه اروپا ته تګ ډیر مشکلات او حتی د ځینو د مرګ سبب هم کیږي خو له دې پرته بله چاره هم نه لري. حسین وایي که د افغانستان حکومت پر دوی زړه نه سوځوي نو اروپایان خو باید پر افغان ځوانانو لږ رحم وکړي. در راه مشکلات است، مردن است، زخمی شدن است، کل چیزشان در گردن میگیریم. باید ما بریم یک جای بریم که یک لقمه نان پیدا کنیم. خود باید قبولی بگیره، هر کشوری که بریم باید افغانی رو قبولی بگیره، به خاطر که اگر بفهمه که یک کشور پسماند باشه باید خش کمک کنه. اینجا امنیت خراب است. صدیق الله سمسور بیا د کابل له ګاونډي ولایت میدان وردګو څخه دی. وایي تحصیل یې کړی خو ثمره یې ونه لیده او دی هم غواړي د نور افغان ځوانانو په څیر د ښه ژوند په هیله اروپا ته لاړ شي. مشکلات دي کور د اقتصاد له حساب مسقط او زه خپله دا د 12 پاس اسناد لرم، دولستان خلاص کړی ده، دلته کاروبار نشته، څه وکړو مجبوري لاړ شو. هر سړی هم داسې بس مجبوریت لري جي. دغه افغان ځوانان په داسې حال کې اروپایي هیوادونو ته د تګ خبره کوي چې اروپایي ټولنې تر بل هر وخت دلته د ورتلونکو غیر قانوني کسانو پر وړاندې خپل قیودات ډیر کړي دي. په تازه اقدام کې ځینو اروپایي هیوادونو د افغانانو پر مخ د خپلو پولو د تړلو ترڅنګ له ترکیې سره داسې هوکړه کړې چې غیر قانوني پناه غوښتونکي او په خاصه توګه افغانان به نه پرېږدي چې له خپلې خاورې اروپایي هیوادونو ته ورشي او اروپایي ټولنه به د دغه کار په بدل کې ترکیې ته په میلیاردونو ډالر ورکړي.